دا د هغه ماشومانو کلیپونه دي چې کوم موږ سره په قرآن کور اکاډمي کې شاګردان دي. دم نمبر حدیث وایا. لا يرحم الله من لا يرحم الناس. Allah does not keep mercy upon those who do not keep mercy upon others. تعریف ایمان ایمان یعنی اقرار کردن به زبان و قلب تصدیق نمودن و عمل به آن به اعضای بدن. په سلګونه شاګردان موږ روزلي دي او لا اوس هم د روزنې لاندې دي. السلام علیکم ورحمت الله. له هر څه نه مخکې دا څو واړه کلیپونه دي دا تاسو وګورئ بیا څو خبرې لرم درته. وجعلت له مالا ممدودا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سارا بیبی دم نمبر حدیث وایا. لا يرحم الله من لا يرحم الناس. شاباس. Allah does not keep mercy upon those who do not keep mercy upon others. دریم نمبر حدیث وایا. لا يدخل الجنة قتات. Backbiters will not enter paradise. پنځم نمبر وایا. الظلم ظلمات يوم القيامة. Injustice will be excessive darkness on the day of judgment. اتم نمبر حدیث وایا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. The Muslim is the one from whose tongue and hands the people are safe from. نهم نمبر وایا. إذا لم تستحي فافعل ما شئت. If you feel no shame, then do as you wish. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. حدیث 36 قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الکلمة الطیبة صدقه. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید سخن خوبم صدقه میباشد. حدیث نمبر 14 قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا يلتق المؤمن من جحر واحد مرتين. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود. اسلام چرا گفته میشه؟ اسلام قبول نمودن توحید و یگانگی الله متعال و تسلیم شدن به قوانین فرستاده شده از جانب الله متعال را گفته میشه. تعریف ایمان ایمان یعنی اقرار کردن به زبان و قلب تصدیق نمودن و عمل به آن به اعضای بدن. و تعریف توحید توحید یعنی یگانه دانستن الله متعال در عبادات از او و همچنین در افعال و کارهای او و همچنین در نامها و صفات او. دا د هغه ماشومانو کلیپونه دي چې کوم موږ سره په قرآن کور اکاډمي کې شاګردان دي. الحمدلله داسې په سلګونه افغانان ماشومان موږ سره دي چې هغې ته موږ درس وایو او لله الحمد د ده نه تکړه شاګردان موږ سره شته. دا زموږ د محترم استادانو کوشش دی او همدارنګه زموږ د قرآن کور اکاډمي ادارې خصوصا هغه چې زموږ ته مشوره راکوي چا چې کاریکولم ورته تیار کړی دا د هغې برکت دی. د قرآن کور اکاډمي تقریبا ټول 2 کاله کې چې فعالیت باندې شروع کړی ده خو الحمدلله په دغه 2 کلونو په موده کې په سلګونه شاګردان موږ روزلي دي او لا اوس هم د روزنې لاندې دي. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی. تاسو پوهیږئ چې کله په افغانستان کې تحولات منځته راغل په لکهاوو کورنۍ د افغانستان څخه اروپایي او امریکایي او استرالیا او نورو هیوادونو ته مهاجر شول. د دغه ورونو یا دغه خویندو نه چې کوم شکایت موږ ته رارسیږي یا موږ سره چې کومې خپلې قصې شریکې کړي دي د دې چې تر ټولو غټه ستونزه هغه د دې د اولادونو په تربیت کې ده چې دی هلته ترې کړیږي. هغه دا وجه چې هلته اسلامي مراکز یا مسجدونه یا هغه ځایونه چې هلته زموږ او ستاسو اولادونه په عام ځایو کې یا په عام مسلمان هیوادونو کې مسجد ته ځي هغې تربیت هغې ځای نه شروع کېږي هلته متاسفانه نشته. محیط په دغه رقم جوړ دی چې هغلته ماشوم سهار ځي مکتب ته یا مثلا ماشوم سهار ځي وړکتون ته ځي هغه ځای کې چې څنګه تربیت د هغې کېږي د هغې استادان تاسو ته معلومه ده چې اکثره غیر مسلمانان وي د هغې سره چې کوم همصنفیان یا ټولګیوال وي هغه اکثره پکې غیر مسلمانان وي. د هغې ماشوم خو هغه د شنې لختې عادت لري هغه خوی خاصیت چې څه په محیط کې وي طبیعي خبره چې په ده کې به راځي چې کله د ماشوم یو څه ناڅه غټیږي او دا د اسلامي او د افغاني تربیت څخه لرې پاتې شي نو معلوم داره خبره ده چې دغه ماشوم خوی خاصیت مخکې مې هم ویل چې د هغه خلکو اخلي. طبیعي خبره ده چې دا نشې کوي طبیعي خبره ده چې دا به قمار وهي
غیر شرعي لارو باندې مثلا خدای مکړه زنا ته مخه کوي، لواطت ته مخه کوي، هر هغه شی چې زموږ او ستاسو په ټولنه کې زموږ او ستاسو په دین کې ورته بد کتل کیږي، نو دغه ماشوم هغه سره لاس وګرېواني. حتی ځینې مور و پلار داسې هم شته چې خپل د اولاد څخه داسې شکایتونه کړي دي چې ما ته د مور په نظر ونه ګوري، پلار وایي ما ته د پلار په نظر نه ګوري، حتی خور سره داسې حالات منځته راځي چې د ویلو نه وي. نو د دغسې غیر شرعي اموراتو یا د دغسې د غیر شرعي کارونو د مخنیوي په خاطر باندې یا حتی مور و پلار دومره ځورېږي چې خپل د اولاد د هغې آینده لپاره دی دومره فکرمند وي چې موږ غواړو چې بېرته خپلې کورنۍ د دغې هېوادو څخه افغانستان ته یا بل اسلامي هېوادو ته لاړ شو تر څو پورې اولادونو آینده مو تیاره نه شي. نو د دغسې خلکو لپاره لله الحمد موږ داسې کاریکولم داسې مواد درسي موږ په لاس کې لرو. دا کم شاګردان موږ سره اوس فی الحال دي کیدای شي دې کې تاسو ډېر وپېژنئ، هغې نه معلومات وکړئ، هغې نه پوښتنې وکړئ. الحمدلله د قرآن کور اکاډمي سره د دوی د اولادونو تربیت په داسې طریقه شوی دی چې تاسو هغې سره کښېنئ، د هغې خبرې واورئ، ته به داسې فکر کوې چې دا په داسې یو اسلامي ټولنه کې لوی شوی دی چې ډېر خلک دغه غواړي چې خپل اولادونه په دغه رقم باندې وروزي. نو موږ دغسې کاریکولم لرو خپله په قرآن کور اکاډمي کې، دا اوس خپل اولادونه موږ ته معرفي کړي، انشاءالله موږ خواري کوو، کوشش ورسره کوو تر څو پورې چې دغه نور شاګردان تاسو وینئ، همداسې په لسګونو نور شاګردان حتی موږ فارغ کړي دي، به هغه طریقه باندې د ستاسو اولادونه موږ هم تربیت ورکړو، روزنه ورته ورکړو چې آینده کې خدای مکړه د قیامت په ورځ باندې الله ته هم مسؤل یې. ځکه ماشومان تا څومره په سختیو په څومره خواریو باندې راوستل چې تر څو پورې دی ښه ژوند ولري، ولې هغه ښه ژوند د دی په بد ژوند باندې تبدیلي کوي، د دې مسؤلیت واقعا محتاط راګرځي. دغه د مسؤلیت د خلاصون لپاره راځي خپل اولادونه موږ سره په قرآن کور اکاډمي کې داخل کړي، د هغې تربیت د هغې روزنه زموږ په غاړه به وي. یو نیمه میاشت کې د هغې د روزنې یا د هغې د تربیت نتیجه تاسو ته انشاءالله ښکاري. او بهترینه خبر دا ده چې په هره میاشت کې یا 2 میاشت وروسته د ستا د اولادونو ریپورټ موږ تا ته مخته ږدو چې ستا اولاد دومره درس ویلی، دومره دعاګانې زده کړې، دومره تربیت یې اخیستی. حتی په 3 میاشتو کې د قرآن کور اکاډمي اداره د دوی څخه امتحانات اخلي چې د امتحان د اخیستلو په وخت کې ستا د ماشوم یا د شاګرد مور و پلار هم حاضر وي. نو لله الحمد په ډېره غټه سویه باندې موږ کار کوو او تر څو پورې خپل اولادونه که د دنیا په هر ګوټ کې وي د مور و پلار لپاره داسې وروزو چې هغه هېڅ فکر ونه کړي چې نه د دنیا خجالت وي نه د آخرت مختورن نه وي. راځئ دا اوس موږ سره په دغه وټساپ باندې رابطه وکړي، انشاءالله د ستا د اولادونو د روزنې مسؤلیت موږ په غاړه اخلو او موږ په هر ځای کې جوابګو هم یو. دا ویډیو د دوستانو سره شریکه کړئ تر څو پورې ټول خبر شي. قرآن کور اکاډمي ستاسو د اولادونو د آینده لپاره یو بهترین ادرس دی.